د ملګرو ملتونو رپورټ ته د طالبانو غبرګون: القاعده اوس افغانستان کې هیڅ حضور نه لري. طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ کړی چې وایي د طالبانو او القاعدې ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي، او دا چې القاعده په ښکاره افغانستان کې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه رپورټ له خپرېدا څو ساعته وروسته د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر په یوه لنډ پیغام کې ویلي چې د امنیت شورا هغه راپور حقیقت نه لري چې پکې ادعا شوې اسلامي امارت له القاعدې سره اړیکې لري. د القاعدې تنظیم اوس په افغانستان کې هیڅ ډول شتون نه لري. په دې اړه راپورونه ناسم دي. اسلامي امارت هیچاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د امنیت په ضد وکاروي. دغه راپور چې په ټوله کې د داعش خراسان ډلې او القاعدې د اړوندو کسانو په تړاو دی، وایي چې القاعده په کونړ او نورستان کې د نورو ځنځیرونو د جوړولو په حال کې ده.